السلام علیکم د ولسنامې درنو لیدونکو کرن خانیمه تاسو ګورئ د حیات خان ورلد نن په لاس انجلس کې هالیوډ کې یو ځای ته راغلی یم چې واک آف فیم ورته وایي هالیوډ واک آف فیم. دلته دا ستوري چې دي دا د سړک دواړو غاړو او په دغه ستورو باندې د مشهورو شخصیاتو نومونه لیکل شوي دي. نو د دې سټارټ چې دی نو وایي چې د کم کس نوم لیکلی کېږي نو $15,000 به هغه ورکوي که نه. نو دلته مختلف نومونه لیکلی شوي دي. ما مخې ته یو دی گلین فورد او دغه باچایان پکې هم دي، سیلیبریټیز پکې هم دي، مختلف خلک دي که نه. نو دغه د دوی نه پیسې اخیستې دي او په دې باندې خلک ګرځي هم او دا هم یو قصه ده. او دا د سړک دواړه طرف ته دا هغې طرف ته چې دي هلته هم دغه ستوري دي او دلته هم دي او دا تر ډېر ځایه پورې دي. نو ګورو په دې کې د ځینو شخصیاتو نومونه دي. مخکې پکې د محمد علي باکسر نوم دی چې هغه په دې باندې منع کړی و چې زما نوم به په ځمکه باندې نه لیکئ، ځکه چې دا یوازې زما نوم نه دی، دا د دین اسلام د ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په نوم کې راځي محمد، نو دا به په ځمکه نه لیکي. نو دا ډېره مشهوره شوې وه دا واقعه، مختلفو اخبارونو راغستې وه. نو زه تاسو ته دغه لاره ښیم چې د مشهورو شخصیاتو دغه نومونه پرې لیکلی شوي دي. ولسنامه ده، راسره اوسئ. زما خو زړه نه غواړي چې داسې په دې نومونو شپې کېدم، لږ بچ پکې ځم. خو دا په دې طرف هم دي او د سړک نه هغه غاړه به هم زه لږ رازوم کړم. هلته هم دغه ستوري به تاسو وینئ. دا د هالیوډ د واک دغه لاره چې ده مشهوره دغه ده. نو زه هم پکې ګرځم. ها دا لاسونه خپې خو نه دي، بوټانې خو لاسونه کم از کم دي. بیل د ډاکټرانو او د دغه دي، د دې خلکو یې چاپ کړي دي که نه. دا هریسن فورد دی، دا یې بیا نومونه لیکلي دي. چین دی هر ځای کې دی. دا چاینیز تیرر دی. ها دا ټول پریمیرز دغه ډېر زیات دی کې کېږي. لکه ستا فلم په 14 باندې آیم ایکس والا چې کوم فلمونه دي د هغې پریمیر چې دي او دا دلته کې کېږي. اظهار صاحب ورو به زوم خبرې به هم کوو. دلته کې هغه یو واقعه په د اخبارونو کې او په سوشل میډیا او په میډیا ډېره راغلې وه چې دا د سټارز دغه نومونه چې دي که نه په دغه ستورو باندې لیکلی شوي دي. دا لاره ترې ډکه ده، داسې د سړک نه پورې غاړه هم. د محمد علي باکسر په هکله باندې مونږ اورېدلي وو چې هغه خو امریکن مسلمان و او دا تور پوستی مسلمان و، خو هغه ډېر زیات په دغه خپل دا چې وایي چې دلته کې څوک مسلمان شي بیا په خپل دین ډېر کلک ولاړ که نه. نو د هغه په هکله مونږ اورېدلي وو چې د هغه نوم یې لیکل نو هغه منع کړي وو، نو چې هغه ستوري به چېرته وي. دا خلک خو خدای غوښتي دي د دین لپاره او د دوی هغه ایمان چې سوره کلک نه سړی وشرموي، خپل ځان ته وګوري وشرمېږي. نو دلته چې د دوی دا تاسو وګورئ دا ټول په ځمکه باندې راغلي. زموږ د پیغمبر علیه السلام نوم چې کوم دی هغه به ځمکې ته نه راځي. به تاسو ته ټول وګورئ، ټول د دنیا ټول هغه اکټران دي، سنګران دي،
د پیغمبر علیه السلام نوم به ځمکه باندې نه وي. اتل صاحب دا هغه سټار دی چې هماغه سټار یې جوړ کړی دی خو په ځمکه نه دی، نور ټول په ځمکه دي او دا پکې د محمد نوم راځي نو دا یې پکې بره جوړ کړی دی. په هر حال دا یوه مشهوره واقعه وه چې مونږ لوستې ومو په اخبارونو کې او په سوشل میډیا باندې، نو ما یې چې تاسو ته وښیم او تاسو پرې په پښتو ژبه کې پوه کړم. دا ریډ کارپېټ دی، دا لاندې ځای چې تاسو ګورئ، او د انګلیش په فلمونو کې به مونږ دا ډېر لیدلي دي. دا ډول دی، دا ډول بې تیاتر دی. مونږ وایو چې د ولسنامې برخه یې دا هالیوډ دا موږ په پښتو کې وایو که نه، د ولسنامې درنې لیدونکو دا هغه ځایونه دي چې موږ دغه د فلمونو په سیټونو کې لیدلي دي. وخت په وخت باندې پکې دا خلک کارونه کوي، عسکر ایوارډونه دلته ورکوي او یې لیکلي دي او خیر دی خیر دی، اوس به جوړ کړو. دا یې د هالیوډ د غره نښه جوړه کړې ده، مونږ چې ورته د ورځې ختلو. ډېر عجیبه ډېر ښکلی. دا پکې د میټرو لاره ده.